بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو هیوادوالو، نیکی هیله او احترامات مې ومنئ. تاسې ټول په دې خبر یاست چې په دغه منطقه کې د پنجاب تور خامار ته ځینو د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي، نظامونه جوړښت او مرکزي نظامونه قوت او پایدارۍ ته پرېنږدي. د ارمان لوني، د کاکړ، عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو، دا لړۍ به لا نوره غځېږي. داسې یو شخص را شهید کړ چې د یوې خوا د هیوادنۍ مینې ډک شعرونه یې ویل، د بلې خوا یې ځوانانو ته شعور ورکاوه او د بلې خوا یې ماشومانو ته خپل تاریخ راڅرګنداوه او روښانه یې ساته. بنان دا لړۍ به دوام ولري تر هغې چې موږ او تاسې ټول لر او بر افغان ولس په یو غږ د افغان د حقونو دفاع ونه کړو. د اکتوبر په میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یوه قومي جرګه راغوښتې چې په دې جرګه کې شاید تر 40,000 کسان ګډون وکوي. زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکوي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي. د ځوانانو مې هیله دا ده چې غورځنګ یوازې پرېنږدي. د ډیورنډ کرښې دې خوا افغانانو مسؤلیت جوړېږي چې پښتون ژغورنې غورځنګ په یوازې توګه پرېنږدي، تر څنګ یې ودرېږي او په کلکه په هر ډګر کې مبارزه وکړي. ما د خپل اړخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته د حمایت ډاډ ورکړی او تر څنګ یې ولاړ یم. په همدې ډول د افغانستان د ټولو هیوادپالو سیاسیونو او څیرو څخه مې هیله دا ده چې د دغې غورځنګ غږ مړ کېدو ته پرېنږدي، د مظلومو افغانانو غږ مړ کېدو ته پرېنږدي، د هغه افغانانو غږ مړ کېدو ته پرېنږدي چې د دغه تور خامار ظالم په مقابل کې غږ اوچت کړی ده. بنان دا د ټولو مسؤلیت ده چې موږ دا غږ حمایت کړو، تقویه یې کړو، تر څنګ یې ودرېږو او د کامیابۍ تر منزله یې ورسوو. دلته تر ټولو مهمه خبره، دوه ډوله قوتونه د دغه تور خامار په مقابل کې جنګېږي. یو ډیموکراټیک نهضتونه او د ځوانانو لښکرې غونډې او مظاهرې دي. د بلې خوا هغه قوتونه چې د دوی سره مسلحانه جنګونه کوي. دا دواړه جنګونه د ظلم او استبداد په مقابل کې راوتلي. کم قوتونه چې د ظلم او استبداد په مقابل کې راوځي، نو د هیوادپالو او اصیلو افغانانو مسؤلیت دی چې د ټولو اختلافاتو تیر شي او ټول هغه قوتونه په ګډه حمایه کړي چې د ازادۍ غږ تقویه کوي. الله دې تاسې ټول راته وساتي. لر او بر یو افغان، یو وجود او یو تاریخ دی، نه بېلېدونکی ولس دی. مننه.